په اسلامي خلافتونو کې د ساينس او ټکنالوژۍ په میدان کې مسلمانان تر یورپ ډیر مخکې وو. لومړي انځور کې د امریکا کیلیفورنیا ایالت کې د اپل شرکت هډ کوارټر نقشه ده، او په دوهم انځور کې د اوسني عراق پایتخت بغداد هغه تاریخي نقشه ده چې 1250 کاله مخکې د عباسیانو په خلافت کې جوړه شوې وه. عباسي خلیفه ابو جعفر المنصور په دغه نقشه باندې د بغداد د نوي تعمیر لپاره تهداب کېښود. فقط 4 کاله وروسته په دغه نقشه اسلامي انجینرانو یو داسې ښار تعمیر کړ چې تر 1500 کلونو پورې د نړۍ تر ټولو ښایسته ښار بلل کېده. متاسفانه 1258 میلادي کال باندې د چنګیز خان لمسی هلاکو خان په خونړي یرغل کې د بغداد تمام علمي، تهذیبي او ثقافتي مرکزونه تخریب شول. د بغداد په مشهوره دارالحکما کتابتون کې د مسلمانانو علمي اساسه هغه 1.5 لک کتابونه چې مسلمانانو په 1500 کال کې تصنیف کړي ول د دجله دریاب په اوبو کې لاهو کړل او یا وسوځول شول. د بغداد په هکله نامتو فرانسوي فزیک پوه پیری کیوري لیکي که چیرې د هلاکو خان لخوا د مسلمانانو سوځول شویو ساینسي کتابونو څخه نیمایي هم زموږ لاس ته راغلی وای، موږ به سلګونه کاله مخکې په کهکشانونو کې سفر کول.